نه نه ما مخوره چې څوک خوري هغه وخوره خو ما پرېږده. اوس ډېر ناوخت شو. ما بچ کړئ. خان او زارا د شپې خپل کور طرف ته ځي چې اچانک دی باندې تیز باران شروع شي. باران ډیر زیات تیز وي. زارا خان ته وایي خان باران خو ډیر زیات تیز شو هیڅ نه ښکاري. هاو زارا اوس یې هم نه ښکاري چې چېرته ودرېږو. هاو خان سړک بالکل خالی دی نه چېرته دکان شته دی او نه چېرته کور هر خوا تیاره دی. پریشانه کېږه مه که چېرته ځای ښکاره شو هلته به ودرېږو. یوه ښځه په لاره کې راښکاره شي. زارا او خان ته وایي بیبي تاسو دواړه لمدې شوي یئ راشئ زما دکان ته شاته زما کور هم دی هلته ننوځئ. زارا په حیرانتیا سره وایي عجیبه کار دی همدا اوس خو مونږ راغلو دلته خو هیڅ کور یا دکان نه و. د دکان او د کور اچانک چېرته نه رالل؟ هاو اول خو دا ما هم نه ولیدلي د دکان او د کور ناڅاپه د کومه راغلل؟ چوډیل په مسکا سره وایي باران ډیر دی ځکه به دا تاسو ته لیدل شوی دی دا دکان خو همیشه دلته کې و. زارا په شک سره ګوري. ځنو کله به مونږ خیال نه وي کړی تاسو به رښتیا وایئ. هاو راځه زارا راځه چې لاړ شو. څنګه چې دی هغې کور ته دننه لاړ شي نو دروازې بند شي او د کور نه یو عجیبه څښابونی راځي. زارا وایي خان دا کور ډیر عجیبه ښکاري. هاو ډیر زیات خراب او مردار بوی دی ورکې. چوډیل په چل باندې وایي کینئ تاسو ټول لامده یئ زه درته اور بلوم نو تاسو به اوس وچ شئ او ګرم به م شئ. په دا کې چوډیل جادو وکړي او جادو په ذریعه کې زارا او د خان لاسونه خپله بند شي. زارا چغه وهي خان زما لاسونه بند شول. هاو زما هم بند شول دا رسۍ له کومه راغله؟ چوډیل په خندا شي اوس تاسو دواړه زما جال کې بند شولئ زه به اوس د تاسو نه جلیبي جوړوم او بیا به تاسو په مزه باندې خورم. زارا په یره باندې وایي تاسو کې مونږ پرېږده. چوډیل په اصلي شکل کې راشي او وایي زه هغه یم چې خلک ورله چوډیل وایي او نن به تاسو زما خوراک وایي ولې چې زه ډېرې ورځو نه اوږې یم. چوډیل لویه کړهایي راواخلي او تیل پکې ښه ګرم کړي. زارا څوک دا خو مونږ وژني. خدای لپاره مونږ آزاد کا مونږ تا ته هیڅ هم نه دي ویلي ته آخر مونږ ولې خورې؟ چوډیل وایي زه څومره ورځو نه اوږې یم اوس به ما خېټه د تاسو د وجه ډکه شي. دروازه کولاو شي او د کلي یو سړی چې نوم یې سلطان وي هغه حق طرف ته راشي. سلطان په چغه باندې هغې چوډیل ته وایي هی ظالمې چوډیلې دا خلک پرېږده. چوډیل په غصه باندې وایي سلطانه ته راغلې؟ هاو زه د دې کلي یم او دا خلک زموږ کلي دي ته دا داسې نشې مړوې پرېږده زه وایم پرېږده دا خلک. نو ته به هم اوس د دوی سره جلیبۍ جوړه شي. سلطان په څه طریقې باندې خان خلاص کی. سلطان په ورو آواز باندې وایي خان ته خو بچ شوې دلته نه ځه لاړ شه
او د ستا کور والی بچېدل خو ډېر زیات مشکله ده. خان خپله ښځه نشي پرېښوی او هغه وایي نه نه زه دلته نه بغیر د ښځې نشم تللی. زه به خپله ښځه هم دلته نه ازادومه. چوړیل خبره شي نو په چغو شي. تاسو ماته دوکه راکړه، اوس به زه تاسو درې واړه په ګرمو تیلو کې اچومه. جادو غږ راشي او درې واړه په رسۍ کې بند شي. ہے سلطان، ټولو کې پهله به زه د تا نه جلیبي جوړومه، ولې چې تا ما په رزق باندې وار کړی دی. سلطان په یره باندې وایي نه نه ما مخوره چې څوک خوري هغه وخوره، خو ما پرېږده، اوس ډېر ناوخت شو. هغه چوړیل سلطان په کړايي کې وغورځوي. ها ما بچ گئی، ها ما بچ گئی، ها ما بچ گئی. خان او زارا دواړه کوشش کوي چې هغه التنا او تختی، خو په دا کې هغه کامیابیږي نه. زارا ژاړي او خان ته وایي خانه څه خو وکړه، اوس به مونږ دواړه ختم شو، دا چوړیل خو به مونږ وخوري. خان په عزم باندې وایي یو چانس شته دی، زه خپل پوره کوشش وکوم، ته فکر مه کوه. چوړیل د اور خوا نه راځي او وایي اوس به زه د تاسو خوند اخلم، دواړه به زه په نمبر کړهایي کې اچوم. خان چوړیل ته وایي مونږ پرېږده، مونږ تا نه معافي غواړو، مونږ به بیا دخوا هیڅ کلم نه راځو، مونږ پرېږده، مونږ معاف کا. خان د چوړیل خپو ته راولویږي. چوړیل په مغرور انداز باندې وایي ته چې څومره معافي غواړې زه تا نشم معاف کولی، ولې چې زه وږی یم، ما ډېر وخت نه څه نه دي خوړلي، او زه تاسو هېڅکله هم نشم معاف کولی. خان ورو چوړیل خپو طرف ته ځي. خان وایي چوړیل خورې زه تا خپو ته ټیټېږم، خدای ته وګوره، مونږ پرېږده، خدای ته وګوره، مونږ پرېږده. سلطان چغه کی او چوړیل د خپو نه راونیسي او په کړهایي کې واچوي. تا ما سره دوکه وکړه، تا ما سره دوکه وکړه. او چوړیل په خپلې جادو کې غرق شي. چوړیل مړېدو سره د هغې لاسونه هم خلاص شي، هر څه غیب شي. زارا وایي خانه تاسو وشول، کور دکان هر څه غیب شول. هاو زارا، دا چوړیل په خپلې جادو کې غرق شوه او اوس وځېده. الحمدلله مونږ ژوندي پاتې شو. هاو زارا، او کله هم د دې د شر نه خلاص شو. رضا خان کور ته ځو، د دې لارې نه بیا هېڅکله نه تېرېږو. له هغې شپې د پسا خلکو ویل چې د هغه سړک باندې هغه دکان او هغه ښځه بیا هېڅکله هم چا ونه کتله، او داسې ټول کلی د دې د چوړیل د شر نه محفوظ شو. ناڅاپه د کمرې دننه د خپو نښې ښکاره کېږي. خواښې یې شا طرف ته ځي او ډېرې زیاتې چغې وهي. د هلک مور د ناوې خور ته وایي د هلدي لګېدو د پسه ناوې به مونږ خپلې زړې حویلي ته بیایو، او باقي رسمونه به هملته کې کېږي. یاد ساته، ارم ته ووایه چې هغه په دې دوران کې تر څو چې د هغې رسمونه نه وي پوره شوي، بهر بل چېرته لاړه نه شي. ډېره ښه دی اپا، زه به ورله ووایم، تاسو فکر مه کوئ. ارم خیال وساتې چېرته بهر لاړه نه شي. اوس به سعد راځي او تا به خپل ځان سره بیایي، هغې نه وړاندې چې ته چېرته لاړه نه شي.
صحیح دی باجی، زه بالکل خیال ساتم، تاسو فکر مکوئ. سات او ارم حویلی طرف ته په موټر کې ځي. په لاره کې ارم ضد کوي. موټر ودرېږي او ارم بهر وځي تصویر اخیستلو لپاره. سعد وایي ارم هلته مزه دا ځای ښه نه ښکاري. دا یوه زړه او بنده حویلي ده. هخوا مزه ارم هخوا مزه. بس یو تصویر وباسم سات، هیڅ هم نه کیږي. ارم د حویلی په دروازه کې تصویر اخلي. سات په بیقرارۍ ګوري. بیا دواړه په موټر کې کینی. د حویلی لویه دروازه خواښې د نظر نه پاکوي. خواښې یې ارم ته وایي لورې ښې خپې سره دننه راځه، دا رسم دی. ارم په غلطۍ سره الټه خپه کیږدي. خواښې په غوسه باندې وایي ان لله، دا څنګه قدم دی؟ د نکاح په ورځې دا غلطي وکړه تا. سعد مور ته وایي امي دا ټول هسې خبرې دي، دومره سختي مه کوه. خواښې د بد نظره ارم ته ګوري. ارم هم عجیبه نظر سره هغې ته ګوري. په بله ورځې د کچن خوږو پخولو رسم دپاره خواښې د ارم کمرې طرف ته ځي. چې کله خواښې د ارم کمرې ته نږدې شي نو هغې باندې د سړي غږ ولګي. دا د چا غږ دی؟ دا خو د انګور کمرې نه راځي. چې څنګه هغه دروازه کلاو کی نو وګوري چې د هغې په کمره کې هیڅ کم نه وي او د هغې انګور د باتروم نه راوځي. خواښې پریشانه شي او واپس لاړه شي. څو ورځې وروسته د سعد د ملګري واده وي. هغه د خپلې مور ته وایي مورې زه به د دلدار واده ته ځم، ته په کور کې خپل خیال ساته. د زوی د تلو د پسه هغه خپلې انګور ته د ډوډۍ لپاره آواز کوي. خواښې لږه دروازه کلاو کي نو دننه وګوري چې ارم په بیډ باندې پرته دی. د هغې له خولې د ښځې او د سړي دواړو اوازونه راوځي. ارم په تیز غږ باندې وایي هغه موږ ته هغه موږ ته ګوري، هغه موږ ته ګوري. ارم ناڅاپه غاړه خواښې طرف ته راتاو کی او مور ته وګوري. خواښې یې په ډار باندې دروازه بند کړي او التنه وتښتي. خواښې په خپلې کمره کې وي او د یارې په بیډ کې ناسته وي او دروازه یې بنده کړې وي. په دې دوران کې دروازه وټکېږي نو خواښې ډېره زیاته ویریږي او وایي یا الله خیر وکړي، دا څوک دي؟ هغه دروازې طرف ته لاړه شي. چې هلته وګوري نو ارم په ډېرې عجیبه انداز باندې دروازې ته مخامخ وي. خواښې ډېره زیاته ویریږي. ناڅاپه د کمرې دننه د خپو نښې ښکاره کېږي. خواښې شا طرف ته ځي او ډېرې زیاتې چغې وهي او د یارې بیا په بیډ باندې کینی. بل سحر سعد کور ته راشي. مور یې هلته ولاړه وي او سعد ته وایي زویه د ستا میرمنې ټوله شپه عجیبه حرکتونه کولو، زه یې ډېره زیاته یرولی یم. امي ارم خو ما سره وه واده کې ټوله شپه، خو پته نه لګي چې سهار 5 بجې ناڅاپه چېرته غیبه شوه. د هغې له ټولو دپاره زه راغلی یم. سعد زه خو دروغ نه وایم، ارم ټوله شپه دلته کې وه. مور یې حیرانه پاتې شي. دواړه ارم له ټولو دپاره ځي خو ارم هیڅ چېرته هم نه وي. مور یې سعد ته وایي سعد زه دلته کې یو بابا پیژنم، دا معامله ماته څه صحیح نه لګي، راځه چې هغه ته لاړ شو. سعد او مور یې دواړه هغه بابا آستانې ته ځي. ټوله کیسه اورېدلو د پسه هغه بابا ورله وایي ستاسو په علاقه کې چېرته خالي حویلي یا کھنډر شته دی؟
سعد وایي هاو جی شته دی مونږ کور سره نږدې یوه حویلي دی او ارم آخري ځل په هغې کې تصویر هم اخیستی و. بابا وایي ما ته هغه تصویر وښایه. بابا هغه تصویر ګوري. د هغې شاته د جن سویر ښکاري. دا هغه جن د ستا په انګور باندې قابض شوی دی. ما هم مغه ځای ته بوځه. سعد هغه بابا هغې حویلۍ ته بوځي. د حویلۍ دننه یوه جوله خپله خوځېږي. په هغې جولۍ باندې ارم ناسته وي. هغه عجیبه انداز کې ټولو ته ګوري. مور په ډار سره وایي یا الله رحم وکړي، یا الله رحم وکړي. بابا لکیره راکاږي. ارم د دې دایرې نه نشي وتلی. بابا دم درود کوي او په ارم باندې چوف کوي. ارم چغې وهي. او په مځکه باندې پریوزي او بېهوشه شي. د جن سایه وتښتي. لږ ټایم پس ارم ته هوش راشي. سعد خپلې میرمنې ته ډیر زیات خوشحاله شي. بابا دې ته وایي یاد ساتئ دا حویلۍ به بیا هیڅ کلم نه خلاصوئ، کنې دا څیره به بیا ازاده شي. ټول واپس کور ته ځي. جوله بیا په خپله خوځېږي. که تاسو دا ویډیو خوښه شوي وي نو دا لایک کئ، زما چینل ایول سټوریز پښتو سبسکرایب کئ او بیل آیکن ضرور دباو کئ. د ویډیو کتنو ډیره مننه.